یو چینایي روور په ارامه توګه د مریخ تر شګو لاندې یو حیرانونکی شی وموند. 8 پټې طبقې چې ښایي زموږ د مریخ په اړه ټول پخواني باورونه بدل کړي. د لسیزو لپاره مریخ یوه سړه او مړه نړۍ ګڼل کېده، خو د چین لومړني بین سیاره‌یي ماموریت تیانوین یو دا کیسه بدله کړه. د دوړو ډکو میدانونو لاندې ساینسپوهانو د پخوانیو سیلابونو، ښخ شوي یخنۍ او مالګینو طبقو نښې وموندلې. داسې شواهد چې ښیي مایع اوبه ښایي تر هغه ډیر وخت دلته پاتې شوي وي چې انسانانو فکر کاوه، او که اوبه تر نږدې وختونو پورې موجودې وي نو نور څه به هم هلته موجود وو. هر څه د 2020 کال د جولای په 23 پیل شول، کله چې چین خپل لومړنی بشپړ خپلواک مریخي ماموریت تیانوین یو فضا ته واستاوه. دا یوه واحده فضایي بیړۍ وه چې مدارګر ښکته کوونکی او روور یې له ځان سره لیږدول. ټول په چین کې جوړ شوي وو، نه بهرنۍ مرسته وه نه د ناسا نقشې. له 2 میاشتو سفر وروسته تیانوین یو د 2021 کال په فبرورۍ کې د مریخ مدار ته ورسید. 3 میاشتې وروسته د 2020 د مې په 14 د دې ماموریت ښکته کوونکي د اوټوپیا پلانیټا په سیمه کې کښېناسته، همغه پراخه سیمه چې 45 کاله وړاندې د ویکینګ 2 ماموریت هم هلته ناسته کړې وه. په دې ښکته کوونکي کې زهرنګ روور هم سپور وو چې نوم یې د چین د اور خدای څخه اخیستل شوی وو. دا 1.15 متره لوړ او 240 کیلوګرامه وزن یې درلود او د تاریخ لومړنی غیر ناسا روور شو چې په بریالیتوب سره د مریخ پر سطحه کار وکړ. روور د نوي مریخي ورځو لپاره ډیزاین شوی وو، خو پر ځای تر 1 کال زیات کار وکړ. نږدې 2 کیلومتره واټن یې وواهه، معلومات یې راولېږل او سطحه یې وڅېړله. بالاخره په 2022 کال کې د دوړو او سخت ژمي له امله یې لمریز پنلونه کمزوري شول او روور د خوب حالت ته ولاړ. خو هغه څه چې دې د مریخ د سطحې لاندې وموندل، حتی تجربه لرونکي ساینسپوهان یې هم حیران کړل. ژورونګ داسې رادار درلود چې د مریخ تر 10 تر 15 متره ژورې طبقې کتلی شوای، او د دوړو لاندې رادار داسې څه وموندل چې تر دې مخکې هیچا نه و لیدلي. 8 جلا افقي طبقې، هرې طبقې د چاپیریال د بدلون استازیتوب کاوه، ښایي د سیلابونو نښې، د یخ قطبي یا د دوړو د درنو رسوبونو دورې وي. د چاینایس اکاډمي اف ساینس ساینسپوهانو وویل چې دا بڼې د دوراني سیلابونو نښې دي، چیرې چې یخ ویلې شوی، بهیدلی او بیا کنګل شوی وو. د روور نورو وسایلو هغه منرالونه هم وموندل چې یوازې د اوبو په شتون کې جوړیږي، لکه هایډریټ شوي سلفیټونه او مالګې. دا مواد نرۍ مالګینې قشرونه جوړوي چې رطوبت ساتي او ښایي د مریخ د کنګل شرایطو سره سره یې د سطحې لاندې مایع مالګینې اوبه ساتلې وي. تر ټولو حیرانونکې خبره دا وه چې د شګو غونډیو جوړښتونو د وروستیو یخچالي فعالیتونو نښې لرلې. نرمې شوي غونډۍ، چاک شوي پوښونه او بیا جوړې شوي شګې ښیي دا بدلونونه ښایي یوازې 400,000 کاله پخوا رامنځته شوي وي. د سیارو په تاریخ کې دا ډیر نږدې وخت ګڼل کیږي، یعنی هغه مهال چې لومړني انسانان لا پر ځمکه ګرځېدل. د لسیزو لپاره ساینسپوهانو باور درلود چې د مریخ وروستۍ مایع اوبه میلیاردونه کاله مخکې ورکې شوي دي، خو د ژورونګ رادار دا مهالویش بدل کړ. اوس داسې ښکاري چې مایع اوبه او ښایي د ژوند مناسب شرایط د مریخ په وروستیو جیولوژیکي دورو کې هم موجود وو. دا معنا لري چې د مریخ د ژوند کړکۍ ښایي میلیاردونه کاله مخکې نه وي تړل شوي، بلکې ښایي د یخ لاندې د دوړو تر پوښ لاندې تر ډیر وخت پورې ژوندۍ پاتې شوي وي. تقریبا نیمه پیړۍ مخکې انسانانو د دې پوښتنې د ځواب هڅه کړې وه، آیا په مریخ کې ژوند شته؟ په 1970 کال کې د ویکینګ 1 او ویکینګ 2 ماموریتونه مریخ ته ورسېدل. دواړو د کوچنیو بیولوژیکي لابراتوارونو درلودونکي وو. دوی د مریخ خاوره واخیسته او د راډیو اکټیو کاربن لرونکي مواد ورسره ګډ کړل څو وګوري چې کوم مایکروب به فعالیت وښیي که نه. حیرانونکې خبره دا وه چې سنسورونو یو ډول غبرګون ثبت کړ، خو کله چې معلومات تحلیل شول ساینسپوهان سره وویشل شول. ځینو وویل دا د ژوند نښه ده، خو نورو وویل یوازې کیمیاوي تعاملات دي. وروسته معلومه شو چې د مریخ سطحه د پرکلویټ په نوم فعال مالګینو موادو پوښلې ده چې د ژوند نښې تقلید کوي. تر نن پورې دا بحث دوام لري، آیا وایکینګ ماموریت په ناڅاپي ډول هغه میکروبونه ووژل چې لټول یې؟ مریخ تل دا سړه
سره دښته نه وه. د میلیونونو کلونو په اوږدو کې د دې اقلیم ډیر بدلونونه کړي دي، کله یخ او خاموش او کله له روانو اوبو ډک. ساینسپوهانو دې بدلونونو ته میلانوکوویچ دورې وایي. هغه منظم بدلونونه چې د سیارې مدار او حرکت بدلوي او د لمر رڼا پر سطح اغیزمنوي. د مریخ مدار د ځمکې پر پرتله ډیر بې ثباته دی، نو دا بدلونونه هلته ډیر شدید احساس کیږي. لومړی د مدار بیضوي کېدل. هر شاوخوا 100,000 کاله وروسته د مریخ مدار بڼه بدلیږي، کله نږدې ګرد وي او کله اوږد بیضوي. په دې حالت کې یوه نیمه کره ډیره توده او بله ډیره سړه شي. په همدې تودو دورو کې ښخ شوی یخ ویلیږي، بهیږي او بیا کنګل کیږي. همغه طبقې چې ژورونګ کشف کړي ښایي د همدې دورو ثبت وي. دوهم د مریخ د محور مایل کېدل دي. اوس مریخ شاوخوا 25 درجې مایل دی، د ځمکې په شان، خو د ځمکې برعکس مریخ لوی سپومۍ نه لري چې دا ثابت وساتي. د زرګونو کلونو په اوږدو کې دا مایل کېدل له 15 تر 25 درجو پورې بدلیږي. کله چې مایل ډیر شي د لمر رڼا قطبونو ته رسیږي، یخ ویلیږي او رطوبت استوا ته حرکت کوي. کله چې مایل کم شي سیاره بیرته سړیږي او رطوبت کنګل کیږي. د ژورونګ کشف شوي طبقې مالګینې قشرونه او اوبو بدل کړي منرالونه ټول د همدې دوراني بدلونونو سره سمون لري. دریم بدلون پریسیشن دی، یعنی د مریخ د محور ورو ورو لړزیدل لکه تاویدونکی ټاپ چې ورو ورو کږیږي. دا بدلون ټاکي چې کومه نیمه کره د مدار په کومه برخه کې د لمر پر لور وي او د وخت په تیریدو سره د مریخ د تودو سیمو موقعیت بدلوي. دا درې واړه حرکتونه مدار، مایل او محور لړزه د یو کاسمیک ساعت د ګیرونو په څیر کار کوي. هره دوره یخ ویلي کوي، بادونه بدلوي او نوې طبقې جوړوي. اوس د چین د مریخ راتلونکی ماموریت تایوین 3 دی چې ټاکل شوي په 2028 کال کې وتوغول شي او تر 2031 پورې د مریخ نمونې ځمکې ته راوړي. دا به د انسانانو له تر ټولو سترو روبوټي ماموریتونو څخه وي. موخه یې دا ده چې د مریخ خاوره او ډبرې راټولې کړي او بیرته یې ځمکې ته راوړي. که چین لومړی هیواد شي چې د مریخ نمونې ځمکې ته راوړي او که په هغو کې د ژوند کوچنۍ نښې هم وموندل شي، نو دا به د تاریخ له ستر علمي انقلاب څخه وي. په همدې حال کې چین په ځمکه کې د مریخ د استوګنې تمرین هم پیل کړی دی. په مرس باسیو کې چین د مریخ د ژوند یوه واقعي بڼه جوړه کړې ده چیرته چې زده کوونکي او فضانوردان تمرین کوي. بل ځای مرس کپ نومیږي چې د سختو شرایطو تمرین پکې کیږي. چین د 2023 2025 2030 2040 او 2043 کلونو لپاره د مریخ څو ماموریتونه پلان کړي دي چې هدف یې د دایمي اډو جوړول او د مریخ د سرچینو کارول دي. په بل لوري ایلون ماسک او سپیس ایکس هم د مریخ د استوګنې خوب تعقیبوي. ماسک غواړي د سټارشپ بیړیو په وسیله تر 2050 پورې په مریخ کې د 1 میلیون انسانانو ښار جوړ کړي. مختلفې تګلارې خو یو هدف مریخ ته رسیدل. تر 2031 پورې به تایوین 3 به د مریخ لومړنۍ نمونې ځمکې ته راوړي او ښایي د همدې کوچنیو کپسولونو دننه د انسانانو تر ټولو زوړ سوال پټ وي: آیا موږ په کائناتو کې یوازې یو؟ د نورو علمي معلوماتي ویډیوګانو د کتلو په موخه خان میډیا چینل وڅارئ او سبسکرایب کړئ.